ما نه هر ارمان غریبۍ وخوړو زه هم لکه ستا ښایسته زلمی وم. سلامونه ملګرو، ستړي مه شئ. خدای خوشحاله لره. دغه ټولنیز رسنۍ او بالخصوص فیسبوک چې دی د معلوماتو د رسولو، د معلوماتو د نشرولو او د نورو د ظرفیت لوړولو یا د خپل د ظرفیت لوړولو یو بهترینه، چټکه او سریعترینه وسیله ده. دوه موضوعات ته مې بېګا پام شو. یو پښتون ځوان دی، له ژوند څخه ستړی دی، شکایت کوي او په ډېره داسې ماته لهجه باندې وایي چې غریبۍ راڅخه ارمانونه واخیستل، غریبۍ راڅخه ارمانونه عمر وړل، که نه زه ستاسو نه ښه ځوان وم او دا دی او هغه دی. هدف مې دا دی چې ځوان چې شاید عمر یې د 20 او د 30 منځ کې هغه د ژوند نه شکایت کوي او داسې شکایت لکه تر 80 کلنۍ چې یو سړی مات شوی، 40 دفعې ماتې خوړلي، 40 دفعې هڅه کړې چې یو پوهنتون ته کامیاب شي، 40 دفعې هڅه کړې چې یو کاروبار شروع کړي، 40 دفعې په عاشقۍ کې ماته خوړلې. یعنې هغسې یو کیسه هم نه ده، یو ډېر کم عمره. او داسې ځوانان په دې ورځو کې زه په ټولنیزو رسنیو کې ډېر ګورم چې دوی ناهیلي دي. یعنې دوی هغه بیروني فکټورونه، د ماحول فکټورونه، د چاپېریال فکټورونه بانه کوي چې غریبي ده، وطن حالات سم نه دي، کاروبارونه نشته دی، موږ ته څوک دنده نه راکوي او نور لسګونه خبرې. انټرنل چې کوم د دی خپل ظرفیت دی، کومه کپاسټي چې ده، کوم درک چې د دی په هغې باندې کار نه کوي چې خپل ظرفیت دی صیقل کړي، پالش کړي او دی ځان بازار ته وړاندې کړي او په یو ښه نرخ باندې خپل مهارت او ظرفیت او وړتیا وپلوري. بالعکس د یو بلې جنۍ چې شاید عمر د 20 او 30 منځ کې، هغه مې ولیدله چې په یو ډېر خوشګوار موډ کې ناسته ده، دفتري میز ته ناسته ده او دا دواړه ویډیوګانې چې دي د دې هلک مې هم چېرته وښوده او د دې جنۍ درته ښیمه. دا دغه دي، د یو وطن نه دي، یو ځای کې اوسېږي، میشت دي. मेरी अब तक की ज़िंदगी के सारे प्रोफेशनल और फाइनेंशियल गोल्स मैंने अचीव कर लिए। आज मैंने अपने प्रोफेशनल गोल्स की डायरीज को रिविजिट किया और मैंने रियलाइज़ किया कि इस लम्हे में इन पेजेस पे लिखे हुए हर गोल को मैं अचीव कर चुकी हूँ। 2019 की डायरी, 2020 की डायरी और उसके बाद मैं इतनी इफेक्टिव हो गई कि 2021 से 2024 की डायरी एक ही है। तो मैंने अपने ये सारे गोल्स अचीव कैसे किए? मैं अपने गोल्स को क्वार्टरली, मंथली और डेली टास्क में डिवाइड करती थी। रोजाना उन्हें सर अंजाम देने की कोशिश करती थी, अपने एफर्ट्स को मेजर करती थी. دا جنۍ وایي چې ما ډېر زیات کوشش کړی وی. هر کال زه خپله ډایري لرم، کتابچه لرم، هغې کې پلانونه نیسم، هغه ټریک کوم، هغې ته اکشن پلان جوړوم او بیا زه کامیابېږم. ګوره دا موږ ته د دوه انسانانو، هغه ښځه چې موږ ډېره یې عاجزه ګڼو هغه ځای ته رسېږي په عمر کې، او هغه ځوانان چې موږ ویو چې قوي دي او زر نه ماتېږي او صبر لري، زغم لري، فزیکي قوي دي، ذهني قوي دي، هغه بیا ماتېږي. هدف زما د دې ویډیو دا دی چې انډیواله او انډیوالې مشکل په ماحول کې دومره نه دی لکه په ما او تا کې چې دی. ما او تا باید همدغه نن کینو، په ځان کار وکړو. مثلا زه زیاتره خپلو افغان ځوانانو ملګرو سره چې غږېږم، دوی خپل هفتهوار پلان نه لري، میاشتوار پلان نه لري، کال خو پرېږده چې دا د 4 کلنو 5 کلن پلان ولري. توکل په خدای معامله ده. محصل چې روان دی 15 ورته توکل په خدای انتخاب شوی دی. محصل کاروباري چې روان دی توکل په خدای چې نن موږ ګټلې سبا ته به ګورو چې څه به کېږي. بزنس پلان نشته، ځان دپاره یو سکیجول نشته، یو لایف سټایل نشته چې زه به څنګه زندګي کوم. نو انډیواله ژوند بې پلانه تېرول خپله د تباهۍ دپاره یو پلان دی. نو بې پلانه ژوند یعنې تاسو خپلې پښې په خپله په تېشه وهئ. ډېره زیاته مننه.